ولاړه نو موږ اوس خپلې کوڅې ته بهر نشو راوتی. نو تعلیم چې موږ وګورو تیرنګې هم د یو سټرګل نه راوتی دی او ترقي یافته دور ته راغلی دی. داسې هر قوم که ترقي یافته تاسو وینئ نو هغه هم زموږ د دې تجربو نه تیر شوی دی او راغلی دی. خو موږ چې کله د کتاب طرف ته رالو نو موږ هغه زوړ کلچر له ریپلیسمنټ یا متبادل پیدا نه کوو. د اجرې متبادل موږ پیدا نه کوو. زموږ کلي په دې وجه خوشي شو، خطرناک شو. نو پښتون قوم له دا پکار دی چې هغه خپل ورورولي بیا را ژوندی کړي، د یو بل تپوس، یو بل سره تعلق هغسې اوس نه دی. د یو ملګری راله راغی وی اوس سوچ کومه چې دا خپل واړه دلته راولمه چې پښتو او پښتون تهذیب زده کړي. نو ما تا نه مشوره لمه وي ستا تجربه ډېره ده نو چې راولم او که نه. نو ما ورته ویم ورورې ستا څو وروڼه دي؟ نو وي زما 3 وروڼه دي. مې اخري ځل باندې کم یو ورور کله لیدلی دی؟ وی یو 3-4 کاله خو شو. مې اجرام شته؟ یا اجرام شته. مې په اخري ځل باندې اجرې ته کله تللی؟ یاره وي د دې به هم 4-5 کاله کېږي. نو مې کینیډا کې ښه دي دلته یې مه راوله. نو پکار دا دی چې موږ خپل بچي که هر څومره په مغربي ګل باچا الفت صاحب هغه شعر دی پردی ژبه زده کول که لوی کمال دی خو خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. نو خپله ژبه به نه هېرو او پردی به زده کوو. زموږ هېڅ چا سره ضد زدایې نشته، چا سره مقابله نه کوو. د هر چا د ژبې قدر او عزت کوو خو خپله ژبه به نه هېرو. دا به لویه خبرې. بل زموږ په معاشره کې چې کوم تفریق راغلی دی، کوم غټ فرق راغلی دی چې مونږ واړه نو مقابله به د نر او د دله وه. یو به دلو او یو به نرو. اوس مقابله د مالدار او د غریب ده. دا تفریق چې دی دا پیمانه چې مونږ کومه بدله کړې ده دې مونږ تباه کړي یو. دې غلطې لارې د دولت ګټلو خلکو کې انټروډیوس کړي دي او د عزت پیمانی چې دي هغه نرتوب نه دی، دولت دی. په دکې باندې به موږ پښتون کامله او په خپله آیا چې زه په دې حجره کې ماله یو غریب پښتون مخې له راشي هغه له زه د دولت په تول باندې عزت ورکومه که د هغه د بادرۍ او د نرتوب په تول ورکوم. نو که چېرې دغه پیمانې مونږ جوړې کړې نو بیا به پښتون قوم نر شي. لکه مونږ ته خو تاریخونه وایي چې مونږ د هېچ چا پروا نه ساتو، مونږ د عالم د ټولو نه زورور قوم یو، مونږ مارشل رئیس شو، خو مونږ دام وینو پورې پاوړه مونږ نه شو راوړی. د دکه مونږ ته خپل مشران نه وایي چېره مونږ کې کمزورۍ راغلي دي. عدم تشدد د باچا خان بابا فلسفه وه، د وخت تقاضا وه، خو دومره هم خاموشه کېدل چې مونږ پاوړه راوړو خلک هم لټۍ را لټۍ. نو لږه غونتې خپله لشم خول غواړي چې مونږ دومره کمزوري نه یو او د عدم تشدد په نوم باندې د حکمت نوم هغې له ورکول دا زما په خیال مناسب خبره نه ده. په کار دی چې پښتون کې هغه زړه لشی وي او صحیح جمهوریت، صحیح انصاف چې دی نو دا کمزورې نشي لاګو کولی. دې له یو زورورې مټې هم په کار دي چې انصاف وکړی شي. مونږ اوس په خپله د انصاف طلبګار یو او د انصاف را سره نه کېږي نو دغې باندې هم غور په کار دی. یو ټولو نه اهمه خبره چې زمونږ د وطن د ترقۍ ضامنه کېدی شي هغه زمونږ د صوبې معدني وسایل دي، آبي وسایل دي، زراعتي وسایل دي. مونږه لور تیرو، رمبې تیرو، یوې تیره ساتو او غنم او جوار نه کرو. مونږ فزیکس وایو، مونږ کیمسټري وایو، مونږ بیالوجي وایو، خو دې علمونو چې په ترقي یافته دنیا کې کوم بدلون راوستی دی هغه بدلون زمونږ په معاشره کې را نه وستو ځکه چې مونږ د ساینس پوهان او د ساینس تجربه کار نه پیدا کوو، مونږ د ساینس حافظان پیدا کوو. نو په حفظ باندې کار نه کېږي، مونږ له عملي توګه باندې دا ساینس معاشرې ته وړلي. معاشرې ته څنګه چې یورپین معاشره چې ده هغه د هغې د تعلیمي ادارې عکس دی. زمونږ معاشره زمونږ د تعلیمي ادارو عکس نه شو. مونږ تعلیم وکړو لکه
په دې باندې ما پروس کال او کابل کال یو آرټیکل په فرنټیر پوسټ کې لیکلی و ټیچینګ ټو انلرن. او یو بل ډېر لوی عالم دی هغه د دې باره کې وایي چې د نوې زمانې جاهل به هغه نی چې هغه سبق نی ویلی، د نوې زمانې جاهل به هغه چې هغه یو خپل ویلی سبق هیرولی نشي او نوې زده کولی نشي، دقه به جاهلي. چې کومه معاشره مونږ ته دلته ښیي چې د معاشرې دروند سړی ټوپکمار دی، د معاشرې دروند سړی غل دی، د معاشري دروند سړی قاتل دی، او په تعلیمي اداره کې ورته زه دیانتداري ښیم، ایمانداري ښیم، نو هغه ماشوم هم ځان سره اړه کې خاندي چې هلته خو د فلاني کاکا راج دی او دا دی پکې لاس کوي. نو د استاد ذمهواري ډېره زیاته لویه ده. د مایند میکینګ چې کوم ریسپانسیبلیټي ده د استاد هغه دا ده چې دا معاشره کوم سبق زما ماشوم ته ښیي چې دا ته زه هیر کم او هغه صحیح لارې ته راولم، چې هغه صحیح لارې جوړې شي او موږ په هغه لارو د نن سبا په زموږ په نوي نسل کې او په مشرانو کې هم د ترکو د ډرامو یو ډېر لوی اثر دی. هغه ډرامو ته ما کتل او د پښتون قام تاریخ ته مې کتل. د پښتون قوم چې دی هغې د هغې نه کمې قربانۍ نه دي ورکړي، د ترکو نه پښتنو زیاتې قربانۍ ورکړي دي، زیاتې مړانې کړي دي. فرق پکې دا دی چې پښتنو مشرانو د خدای او د حق او د انصاف لمنه هغسې نه ونیولې څنګه چې هغې نیولې وه، او د ریاست سوچ د پښتون هغسې نه و چې کم د ترکیانو. نو موږ ریاست جوړ نه کړی شو. لکه دلته یو ادبي مزاح ده چې مونږ وایو چې د تورې او د قلم خاوند خوشحال بابا او منو یې خوشحال بابا ډېر لوی مشر و، بابا یې پښتو ورته وایي، پښتو ادب ته او هر څه ته بې کچه کنټریبیوشن دی. خو که سټیټ جوړ کړی دی په پښتنو کې هغه ملک احمد یوسفزي جوړ کړی دی، خوشحال بابا سټیټ نه دی جوړ کړی. د دې مطلب دا دی چې معامله فهمي په پښتنو کې وه او دا پکار دی چې دا موجوده او یي. مونږ د تفریق د شر او دروانو خبرې نه کوو، خو د حق او د پوهې خبره خامخا کوو چې کوم زمونږ فطري حق دی په دې وطن کې. پکار دی چې د هغې مونږ مطالبه هم وکړو او د هغې هغه امره زور هم ولرو. خو هغه کومه خبره چې ما شروع کړې وه د معدني او د آبي او د مټو د وسیلو، که تاسو وګورئ نو معدني وسیلې زمونږ د غرونو نه په مخه باندې چلیږي او یو طرف ته ځي او ټرکونه روان دي او مونږ وایو خوشحالیږو چې ګټې هم خرڅې کړې او پیسې هم پرې وګټلې. ورسره زمونږ معاشرې داسې ماحول نه دی جوړ کړی چې ستا ساینسي پوه خلک، ادبي پوه خلک په دې معاشره کې ازادۍ سره او اخلاص سره خپل کار وکړي. نو ستا تکړه ډاکټر، ستا تکړه انجینیر، ستا تکړه ساینسدان، ایون دا مشران ورته وایي چې هلکه ته لندن ته ولې نه ځې، ته امریکې ته ولې نه ځې. او په دې طریقه هغه کریم برین چې دی هغه زمانه ټولې دنیا اغستی دی او دا خوشي دي د دغې خبرو نه. د مهاجرت په نوم باندې چې زما او د افغانستان په خاوره باندې څومره تکړه مټې وي هغه زمونږ نه لاړې د مهاجرت په شکل کې زمونږ نه نورو ملکونو ته وچلې دي. عربي آباد کړو، امریکا آباد کړه، کینیډا آباد کړه، یورپ آباد. اوس تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ.